یواز پوه چې مولانا بجلیګر صاحب راغی قسم په خدای که نه به چا انور ته کتل او نه به چا ګرمۍ ته کتل او نه به چا یخنۍ ته کتل او دا خلک به ښه کندل او بیا به مورته خندل. بجلیګر مولوي صاحب یو قصه کوله او دې لپاره نقل کوو چې د مولیانو دغه کردار سره برابر ده. خلکو پورې بجلیګر مولانا به وي چې خلکو پورې کاڼي تړلي دي، موږ به وایو چې دا څه وایي، اوس به وایي چې والله بده خو یې نه ده ویلې. بس نو مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه د ټول قرآن خدمت کړی دی. الله دې د هغوی خدمات په خپل دربار کې قبول کړي. ښه حالت کې لیدلی ولې بجلیګر صاحب ډېر نیک سړی و او په اخر عمر کې بجلیګر مولانا صاحب دا قصه کړې ده، ډېر ضعیفه ده. یو بل بزرګ عالم د ملاقات ته راغلی، هغه ته دا قصه کوي. बड़ा कामयाब खतीब था अपने जमाने का और एक पेशावर खतीबों की तरह नहीं था बल्कि एक चमक दमक और नूर का मुजस्सम था. बाद इलाकों के खतीब ऐसे हैं कि जब आप उनको देखेंगे समझेंगे कोई मीरासी, लेकिन उनको देख करके खुदा याद आता था. हजरत बिनोरी मौलाना लुत्फुल्लाह मौलाना जरगुल मौलाना फैबुल रहमहुल्लाह की शान और शौकत रखते थे. उनके अरूफावेल से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी. مولانا بجلیګر صاحب الله وکړي په هغه ژوند دی هغه وایي چې زه لاړم وی غوښتلم په سیکل باندې د سرحد مدرسې نه په سیکل لاړم. سی مولانا محمد امیر पर्सनालिटी इन पेशावर. मौलाना वो भी इंतकाल हो गए, बड़े नूरानी आदमी थे. मौलाना बिजलीगर उनका नाम था, मौलाना बिजलीगर. इतने मशहूर थे, इस तरह जैसा मौलाना तारिक सब मशहूर है ना, इस तरह वो पश्तो में मशहूर थे और थे बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े आलिम थे. अबूर रखने वाले पश्तो के नंबर वाइज मौलाना बिजली घर علی سره بهر بجلیګر مولانا صاحب حواله سره خو زه به دومره ووایم یو بزرګ د هغوی متعلق خوب لیدلی چې بجلیګر مولوي صاحب ما ته خوب کې راغلی او ما ورته وویل چې الله رب العزت وایي چې بجلیګره ما ته د حق وینا د وجې نه وبخلي، د حق وینا د وجې. او د حضرت امیر بجلیګر مولانا صاحب په موږ ډېر زیات احسانات دي. موږ به انشاءالله د پروګرام کې شرکت کوو او دا پروګرام به انشاءالله موږ کامیابو. ډېره شکریه، ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله. بجلیګر بویل رحمت الله تعالی علیه، الله دې غریق کی رحمت کی، الله دې د جنتونو سردار کی. هغه یو خبره کړې وا د کانی کرخه کړې وا ویل تاسو د مشرانو مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه اوریدلی مولانا بجلیګر صاحب بیان کو. مولانا امیر بجلیګر صاحب یو ځل اجابات کې تقریر کوي د عالم مثال د ټریفیک د سپی دی. دا وطن کې د امریکای بچان باندې سپاته کېده د بجلیګر بچان به اوس ان شاء الله کله ګټه ګټه دا په میدان به ګټو ان شاء الله. پرونم حق والو ګټلو او څه ان شاء الله نن به ګټي ان شاء الله. دې سلسله کې به شیخ صاحب پوره تفصیل خبره کوي. زه صرف د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب خدمات چې ختم نبوت لپاره کړیو یا د نوې رڼا مقابله کې کړیو، زه هغه د خراج تحسین پیش کوم. د هغه بچانو د مولانا بل تاسو تاسو دا کړی چې څنګه د آیډیا تاسو ذهن ته راغله او څنګه تاسو دا کار شروع کړو. یا بیسیکلی زه سټوډنټ یم او د بچپن نه ما د بجلیګر مولانا صاحب بیانات چې کوم دی دا ډېر په شوق سره اوریدل او اوس هم چې زما کمپیوټر کوم دی هغه د بجلیګر مولانا صاحب د بیانونو نه ډک دی. نو بجلیګر مولانا صاحب چې به څومره بیانونه کول هغه به د کنجرتوب، د بې حیايي او د بې غیرتوب خلاف باغی چې کوم دی بیانونه کول او هغه به د دې بې حیايي او د دې کنجرتوبونو د دې بې غیرتوبونو مخنیوي کاوه. چې کله مولانا بجلیګر صاحب وفات شونه هغه زما د لپاره ډېر د غم ورځوا او دا غینه بعد بیا داسې بل سکرانه چې د مولانا بجلیګر صاحب هغه کمه هغه پوره کړې و. نو موږ هم د بجلیګر مولانا صاحب کمه پوره نکو، هغه چرته او موږ چرته هغه یو هیرو او موږ سوکیو خپل کوشش کوو مګه شانتي څنګه چې مولانا بجلیګر صاحب کا او موږ هغه شان د کنجرتوب، د بې غیرتوب او د بې حیايي د مخنیوي پوره کوشش کوو. مولانا بجلیګر رحمت الله تعالی علیه دا ډېر غټ عالم تیر شوی دی. دا وایي زه په دغه باره کې چې دا مولانا بجلیګر رحمه الله دی الله د خاور سره وبخي، څومره صفا وینای کړي، څومره صفا خبرې کړي. څنګه چې نن خلک د مولانا بجلیګر رحمه الله مثالونه ورکوي. په سلسله کې نن زه تاسو ډېر یو ښایسته بیان چې کوم دی د مولانا بجلیګر مولوي صاحب یو ښایسته بیان تاسو شریکوم چې ټولو ناول تاسو د مولانا بجلیګر صاحب د کلیپ اورئ بیا پرې راځو دوه خبرې څه کوم. د حضرت مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د هغه بیانونه چې کوم وړاندې کړو، د کلونو وړاندې کم بیانونه کړو، هغه بیانونه نن چې کوم دی یو رښتیا ثابتېږي. مولانا بجلیګر چې د دنیا په ژوند کې کاروبار کې د هیڅ قسم مداخلات نه دا کړی او دا به مولا د ځای صرف مړي ژوندي لرتل نور به د موسی سي خاص غنه کوله. مولانا بجلیګر سے په قبر دی الله تعالی رحمتونه نازل کی دا غدي بیان زه حیران کوم چې په دنیا کې
ماشاءالله ماشاءالله دا ویډیو هم کتلی وي د مولانا بجلی رحمت الله علیه بالکل جدا حقیقت ته دغه والی مولانا بجلی گرما حضرت مولانا بجلی گر صاحب ته عادی کو حمله غاله سي قبر دې کل شاو کراجه ته خدای وچته درکړي شیخ بجلیګر رب دې واره جنت درکړي. یو پهلوان یو زورور مولا مې ډېر خوښ وي د بجلیګر په شان نر مولا مې ډېر چې د خانانو نوابانو هیڅ پروا نه لري داسې کلک سترګې زړور مولا مې ډېر خوښ وي چې په پستو خبرو کاڼي زړونه چوي. یو نیم هوښیار یو نیم زرګر مولا مې ډېر خوښ چل ور سره مکه و نو سید بجلیګر دی یریږي نه قسم دی نه په غره دی نه په ډر دی په خبر په دوی خسته دی دره په دوی یادېږي په اصل افریدیان دی خو پراته په خبر دی په خوی او په خصلت کې منلې بلا خلکو ماین پر طالبان د سلیمان سے بجلیګر دی او خبر دی ګلشه درجه دی خدای اوچته درکړي شیخ بجلیګر رب دی و واړه جنت درکړي. د سړی له تاسو له ویډیو ښکاري دا د مولانا بجلیګر صاحب جنازه را تاسو ګورئ. تاسو له سکرین دا ویډیو لږه زړه ویډیو ده مطلب صفا نه ده پخوانی ویډیو ده تاسو له پته مخکې کیمرې داسې صفا نه وي خلک د مولانا بجلیګر صاحب سره تعریف محتاج نه چې تاسو له سره ایکسپلین کوم چې څوک تاسو ډېر ښه پېژنئ ډېر مشهور عالم دین اخر کې ور مولانا بجلیګر صاحب چهره مبارکه هم تاسو ګورئ چې د وفات په ټایم کې دغه مبارکه چهره څنګه و نو ډېر بیانونه داسې دي هغه چې مخکې کمې خبرې کړې وي هغه اوس رښتیا کېږي لګیا دی هغه چې بیانونو کې څه خبرې هم کړې وي د پښتون باره کې هغه نن سبا ټولې خبرې رښتیا کېږي. ډېر داسې بیانونه دي چې خلک نن سبا ټیک ټاک ویډیوز باندې وچلوي هغه خلک دا وګورئ چې دا مولانا بجلیګر صاحب چهره مبارکه وګورئ الله مغفرت نصیب کړي زموږ ټولو مسلمانانو سره ډېر ښه ژوند یې تېر کړی د الله په لاره کې خپل ځان وقف کړی و د چهره د الله خیم دا رجي وګورئ دا جي مولانا بجلیګر صاحب د څه ټایم چې وفات شو د هغه د جنازې ټایم کې د هغه چهره مبارکه وګورئ تاسو په سکرین د الله ښکاري. نو دعا کوي چې الله پاک وبخښي سره زموږ ټولو پښتنو سره زموږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو الله مغفرت نصیب کړي. ډېر ښکلی ژوند یې تېر کړی و ډېر زیات خلک اوس هم فینس دي ډېر زیات خلکو خوښولو نو دا ویډیو مې ځکه تاسو سره ما شیر کوم چې تاسو دغه د مولانا بجلیګر صاحب جنازه وګورئ چې څومره دنیا و پکې څومره ډېر خلک و پکې څومره ډېر زیات خلک څومره ډېرو خلکو بدله دعا کړي. دا یو شارټ غونډه ویډیو مالا ملاو شو نو ما تاسو سره هم شریک کوم. جی السلام علیکم ګران کتونکو زم تاسو ورور تاسو قربا صدیق صافي ګران کتونکو تاسو ګورئ صافي ټي وي او زګر زم تاسو لپاره بهترین واقعیا بهترین علم چې کوم د داغي خبرې داغي بیانات نن چې کوم علم بیان ما تاسو لپاره وړي ډېر زیات بهترین او د هر ځای چې تعلق ساتي کاغه د دیر نه تعلق ساتي کاغه د سوات نه تعلق ساتي کاغه د افغانستان نه تعلق ساتي کاغه د یورپ نه تعلق ساتي چې مسلمان په کوم ځای کې دی نو هغه د عالم چې کوم د ډېر زیات وخت حضرت مولانا امیر بجلیګر سے بیان چې کوم دغه ما تاسو لپاره وړي ډېر خول ډېر مزیدار زما چې کوم د ډېر زیات. السلام علیکم زم د تاسو ورور ابراهیم اورګزی او تاسو ګوره هوپ نیوز قدرمنو کتونکو کڅوک مان تپوسو کی په ټول افریدي قوم کې ستار څوک ډېر خوښ دی نو زه به وته چې جی مولانا بجلیګر صاحب بجلیګر مولا داسې یو پرسنالټي وا داسې یو سړی و چې هغه د دنیا خوځولې ده تا کم قبرستان چې تاسو تخکاری دا عام قبرستان نه دی دی کې یو ډېر غټ ولی بزرگ او ډېر ښه سړی پروت دی دا جی قبر دی د مولانا محمد امیر بجلیګر صاحب د زمانه یو ډېر غټ بزرگ تیر شوی دی. دغه د مولانا بجلیګر صاحب خبره ګیره هغه ګیره ده چې ایمان پکې نه هغه د سپیره کیدا مولا بجلیګر پیژنې بجلیګر مولانا مشهور شو هغه مړ دی تلور کاله شو د بجلیګر مولا خبره ودا رزیل کوم دی دا معنی اجر خدای دی وبخي اوس وفات دی او دا خبره موږ ته وسیادي او بار به زه وایم چې دا خبره چې دا بجلیګر رحمت الله علیه یو مولا بجلیګر مولا زه تبلیغ تلاړم ډیر عالمان الدین مې وکتل خو بس یو مې پکې خوښ شو او زه د مولا بجلیګر د فامیل والا زه دی غوي او شیخ پکې دا غلی او چې زه خو به خبره د بجلیګر مولانا خبره بجلیګر مولانا دی خدای پاک وبخي هغه نرو هغه په مخامخ خلکو ته ځکه ویلې چې هغه ته پته و چې ما ته څوک څه نشي ویلې او دا خبره به خلکو په خندا باندې اړوله ځکه چې داسې یو مشر چې موږ ته پته ده خو تاسو د هغې چې نکته نشي رسېد تاسو د هغې تاسو به د هغه څه دغه وکړئ هغه چې به خبرې کولې که کنزل به هم کول نو خلکو به خندل هغه په خوله کې داسې یو تاثیر او تاسو به د هغه څه دغه وکړئ پیروي وکړئ دستا په مای باندې هر چا ډړل ټول خلک پاوم اسلام بدر وایم چې ارسوک په خفغان وم حضرت مولانا بجلیګر په ورشګران وم
په پښتونخوا کې لکه ستوري دي اسمان و حضرت مولانا بجلیګر